السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته غواړم د لوګاریتم یو لنډه پیژندنه وړاندې کړم له لوګاریتم له هغو قوانینو سره چې هغه په لوګاریتم پورې مربوط سوالونو کې په کار راتلی شي او موږ د هغه نه د کار په اخیستلو په واسطه باندې کولی شو سوالونه حل کړی شو. د لوګاریتم قانون تر ټولو ښه د طاقت یا د توان په واسطه باندې کیدلی سي. نو د لوګاریتم سره د اشنا کېدلو لپاره له توان سره اشنا کېدل تقریبا داسې یو شرط غوندې یا یو ضرورت باید ومنل شي، ځکه چې د لوګاریتم سره د معرفي کولو لپاره توان باندې چې سړی پوه نشي یا توان سره مخکې له مخکې اشنا نه وي مشکله ده. نو که چیرې موږ د توان په شکل باندې یوه معادله ولرو چې مثال د خبرې وای مساوي کیږي A په طاقت د X، داسې یوه معادله که چیرې ولرو موږ وای A په طاقت د X لیکلی سو، نو دغه به یې د توان په شکل د لیکلو طریقه وي. همدغه معادله موږ که چیرې وغواړو د لوګاریتم په شکل باندې ولیکو، هغه داسې لیکو چې لوګاریتم د وای په قاعده د A مساوي کیږي له X سره. د دغو دواړو مساواتو معنا دقیقا یو شی ده، صرف فرق دا ده چې دا د لوګاریتم په شکل باندې لیکل شوی ده او دا د توان په شکل باندې لیکل شوی ده. نو دا د لوګاریتم تعریف شو. اوس یوې خبرې ته باید موږ متوجه شو چې منفي اعداد چې دي هغه لوګاریتم نه لري، منفي اعداد او صفر لوګاریتم نه لري. دا چې ولې نه لري دا اصل په دې توان پورې اړه لري، ځکه چې موږ که چیرې A د موږ یو مثبت عدد وي، که چیرې A مثبت وي، مثال A له صفر نه غټ وي، او موږ غواړو که چیرې له دغه توان نه داسې یو X موږ انتخاب کړو چې د هغه په واسطه موږ یو منفي عدد تخلیق کړو یا پیدا یې کړو، موږ دا توانایي نه لرو، ځکه چې یو مثبت عدد په هر طاقت باندې چې ولیکې جواب منفي راوځي، حقیقي عدد البته. نو اوس به د لوګاریتم قانونونو ته راشو. اول قانون د لوګاریتم دا ده چې هغې ته وایي تقریبا اول قانون دقیقا همدغه خپله تعریف خپله د لوګاریتم اول قانون داسې که چیرې موږ داسې یو معادله ولرو چې لوګاریتم د وای په قاعده د A مساوي کیږي له X سره، دا غواړو موږ د توان په شکل ولیکو، نو دا داسې لیکلی سو چې وای مساوي کیږي له A په طاقت د X سره. دا اول قانون سو. دویم قانون لپاره موږ باید پوه شو چې کله چې د دوه اعدادو ضرب یا پراډکټ تر یو لوګاریتم لاندې لیکل شوی وي، موږ د هغو اعدادو جدا جدا لوګاریتم لیکلی شو او مجموعه د لوګاریتم د هغو اعدادو د پراډکټ لوګاریتم سره مساوي کیږي. نو په لیکلو کې داسې لیکل کیږي چې لوګاریتم دی X وای یا X ضرب وای په قاعده د A مساوي کیږي له لوګاریتم دی X په قاعده د A جمع لوګاریتم دی وای په قاعده د A سره. دا دویم قانون سو دی لوګاریتم. او دریم قانون چې دا دریم قانون داسې ده چې موږ لیکلی شو چې که چیرې داسې یو لوګاریتم ولرو چې هغه د دوه اعدادو تقسیم وي په قاعده د A، نو دا موږ نظر په دغه قوانین تقریبا ګوره له طاقت سره قانونونه ډېر تغییر نه لري. په طاقت کې کله چې دوه عددونه ضربېدل توانونه یو شی ول، نو هغه عددونو به توانونه جمع کېدل،
او دلته کله چې به تقسیم و د هغه توانونو به نو پټرن تقریبا یو رقم ده. نو دلته هم لوګاریتم د جدا جدا صورت جدا اخیستل کیږي په قاعده د ا، لیکن منفي کیږي له لوګاریتم دی مخرج نه وای په قاعده د ا. دا شو دریم قانون. او څلورم قانون یې څه ده؟ څلورم قانون د قاعده د هغه دا داسې که چیرې په لوګاریتم کې یو عدد طاقت ولري، لکه مثال لوګاریتم د وای په طاقت د n په قاعده د ا داسې یو حالت ولرو، نو موږ بغیر له کوم چون او چرا او سوال نه دغه n څه ده موږ د دغه باقي اکسپریشن یا د باقي افادې موږ ضریب جوړولی شو. یعنی دا داسې لیکلی شو چې n ضرب لاگ یا لوګاریتم د وای په قاعده د ا. دا هر قانون په خپل وخت کې ډیر مفید تمامیږي، ځکه چې موږ کله سوالو سره مخامخ کیږو بیا مختلف حالتو کې مختلف قوانین په استفاده باندې موږ افادې ساده کولی شو او بیا جوابونه راویستلی شو. پنځم قانون څه ده؟ د هغه ته وایي چې د قاعدو د تغییر ورکولو قانون یا چینج اف بیس فارمولا. چینج اف بیس فارمولا داسې کار کوي چې که چیرې موږ ولرو چې مثال لوګاریتم دی وای په قاعده د ا به څه وي، لیکن موږ که چیرې وای په قاعده د ا لوګاریتم باندې نه پوهیږو او راته سخت وي، لیکن په یوې بلې قاعدې باندې موږ د دواړو د وای او د ا د دواړو هغه پیدا کولی شو لوګاریتم. نو دا موږ په داسې شکل لیکلی شو چې لوګاریتم د وای په یو بله قاعده چې n ده، مثال n داسې یوه قاعده چې د لوګاریتم د وای موږ پوهیږو چې څه شی ده پر لوګاریتم د ا په قاعده د n. نو دا ډیره مفیده فارمولا ده چې اکثره وخت په کار راځي او موږ فایده ترې اخیستلی شو. یو دوه نقطو لپاره زه غواړم د تاسو توجه راوګرځوم چې ډیر باید محتاط اوسیږي سړی پکې. هغه دا ده لکه څنګه چې په طاقت کې موږ تاسې مثال اول چې ورسره اشنا کیږو له دې غلطي نه ډېر دې غلطي سره مخامخ کیږو، یا مثال اکثره شاګردان دا غلطي ډېره زیاته کوي چې وای ایکس جمع وای کل مربع داسې فکر کوي چې دا به وي ایکس مربع جمع وای مربع، لیکن دا یو غلط مساوات دي ځکه چې دلته 2x y هم شته پکې. نو په همدغه ډول باندې کله چې موږ لوګاریتم دی x جمع y ولرو په قاعده د a، نو دا باید داسې ونه لیکل شي لکه لوګاریتم د x په قاعده د a جمع لوګاریتم د y په قاعده د a، ځکه کوم په یاد دي دا لوګاریتم د x په قاعده د a او لوګاریتم د y په قاعده د a په حقیقت کې د دغه قانون په اساس باندې له دغه لوګاریتم سره مساوي کیږي، له جمع سره نه مساوي کیږي، له ضرب سره د x او د y مساوي کیږي. یو دا غلطي ده. او همدارنګه په منفي حالت کې هم چې لوګاریتم دی x منفي y په قاعده د a باید هیڅ وخت داسې ونه لیکل شي لکه لوګاریتم د x په قاعده د a منفي لوګاریتم د y په قاعده د a، داسې باید ونه لیکلی شي. مننه. له دې نه به وروسته په نورو ویډیوګانو کې بعضې سوالونه چې د لوګاریتم مساواتو پورې اړه لري یا لوګاریتمي غیر مساواتو پورې اړه لري موږ به درته وړاندې کوو.